اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې ټولو خویندو ورونو ته وړاندې کوم الله دې موږ ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ د فرانسوي ژبې زده کړه د پښتو او انګلیسي ژبې سره demandez le temps demandez le temps demandez le temps د وخت پوښتنه کول asking for time quelle heure est-il quelle heure est-il څو بجې دي یا داسې هم ویلی شو il est quelle heure څو بجې دي what time is it il est 3 heures il est 3 heures درې بجې دي it's 3 o'clock il est 4 heures 5 il est 4 heures 5 پنځه باندې څلور بجې دي it is 5 past 4 il est 4 heures et quart il est 4 heures et quart په باندې څلور بجې دي یا داسې هم ویلی شي il est 4 heures 15 پنځلس باندې څلور بجې دي it is quarter past 4 it is quarter past 4 il est 4 heures et demie il est 4 heures et demie څلور نیمې بجې دي یا داسې هم ویلی شي il est 4 heures 30 il est 4 heures 30 څلور بجې او دېرش دقیقې دي it is half past 4 il est midi غرمه ده یا داسې هم ویلی شي il est 2 heures دولس بجې دي it is noon il est 13 heures il est 13 heures دیارلس بجې دي په فرانسه کې عموما زیاتره خلک کله چې مثلا د غرمې یوه بجه شي نو بیا دې داسې نه وایي چې یوه بجه ده بیا دې وایي چې دیارلس بجې دي څوارلس بجې دي پنځلس شپاړس اوولس څلس عین تر دېرش څلېرویشتو پورې خو بیا زموږ او ستاسو وخت مثلا په افغانستان کې چې دی هغه به موږ او تاسو کله چې دولس بجې شي د غرمې بیا بعد د هغې نه بیا ویو چې یو بجه دوه بجې درې بجې خو په فرانسه کې داسې نه په فرانسه کې کله چې دولس بجې شي بعد د دولسو نه دې ته وایي چې دیارلس بجې دي څوارلس بجې دي پنځلس بجې il est 13 heures دیارلس بجې دي یعنې یوه بجه ده د غرمې it is 1 o'clock il est 16 heures il est 16 heures شپاړس بجې دي یعنې مازدیګر څلور بجې il est 16 heures شپاړس بجې دي it is 4 o'clock il est 19 heures moins le quart il est 19 heures moins le quart پاو کم 19 بجې دي پاو کم 19 بجې دي یعنې پاو کم 7 بجې د ماښام it is quarter to 19 il est minuit یعنې د کله چې د په فرانسه کې د شپې 12 بجې شي نو بیا دې ووایي چې il est minuit il est minuit نیمه شپه ده it is midnight د نن ورځې درس مو همدغسې پورې الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي یو څه ترې زده کړئ او
که څه غلطي مانه شوي وي په دغه درس کې یا کوم لغات کې یا کومه جمله کې پوه شوی نیمه، نو کولی شئ چې ماته خپله غلطي په ګوته کړئ. خوشحالیږم او په آخره کې مې هېر نشي چې دغه زمونږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، هم یې خوښ کړئ او هم یې د نورو ملګرو سره شریک کړئ. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.